ستونزې د ژوند برخه ده، بخت نه بلکې هڅه کامیابی راولي. تا کله فکر کړی چې ستونزې یوازې ژوندي خلکو ته راځي، مړو خلکو ته نه راځي؟ مړو ته خلک یوازې لاره ورکوي، خو تک ژوندو خلکو ته وي. نو حقیقت دا دی، که ستا ژوند کې ستونزې راځي نو دا معنی لري چې ته ژوندی یې، ته مخې ته روان یې او ستا دننه د لوی کامیابۍ وړتیا شته. نن زه تا ته یو داسې حقیقت وایم چې ستا فکر بدل کی. کامیابی قسمت نه دی بلکې مهنت دی. اوله برخه، ستونزې دشمن نه دی، ښوونکی دی. ډېر خلک د ستونزو نه یریږي. کله چې ژوند کې مشکل راشي نو هغو خفه شي او لاس په سر شي، خو حقیقت دا دی ستونزې ستا دشمن نه دی بلکې ستا ښوونکی دی. لکه بدن چې د ورزش نه قوي کیږي، همداسې ذهن د ستونزو نه قوي کیږي. که ته نن ستونزې لرې نو ته قوي کیږي، جوړیږي او پورته ځې. دویمه برخه، قسمت یو بهانه ده. ډېر خلک وایي هغه سړی بختور و ځکه کامیاب شو، خو دا خبره اکثر هغه خلک کوي چې په خپله هیڅ نه کوي. کامیاب خلک یوازې قسمت ته نه ګوري، هغو هره ورځ کار کوي، ناکامیږي، زده کړه کوي او بیا پورته کیږي. قسمت یوازې لږه برخه ده، اصل شی مهنت، صبر او کوشش دی. که قسمت هر څه وای نو بیا به هر څوک کامیاب وای. دریمه برخه، کامیاب خلک څنګه فکر کوي. کامیاب خلک چې کله ستونزه ویني نو وایي زه دا څنګه حل کولی شم، او ناکامه خلک وایي دا ولې زما سره وشول. دا فرق دی، یو انسان ستونزه فرصت جوړوي، بل انسان هم هغه ستونزه کې بند پاتې کیږي. څلورمه برخه، ژوند د ورزش ځای دی. ژوند د جیم په شان دی. لکه څنګه چې وزن پورته کول بدن قوي کیږي، همداسې ستونزې انسان قوي کوي. که ژوند ډېر آسان وي نو انسان کمزوری پاتې کیږي، او که ژوند کې ستونزې وي نو انسان قوي کیږي. پنځمه برخه، فکر بدلول پکار دی. که ته کامیاب کېدل غواړې نو خپل فکر بدل کا. زه بدبخته یم، زما سره موقع نشته، د دې په ځای دا فکر وکړه زه زده کړه کوم، زه کوشش کوم، زه ښه کېږم، ځکه ژوند هم هغه درکوي چې ته یې فکر کې. شپږمه برخه، د ستونزو ګټه. ستونزې تا ته درې شیان درکوي: تجربه، قوت او پوهه. هغه خلک چې ستونزې لري هغو قوي انسانان جوړیږي. اوومه برخه، حقیقت. هیڅ کامیابی په یوه شپه کې نه راځي. د هر کامیاب انسان شاته ډېرې ناکامۍ وي، ډېرې شپې وي چې کار یې پکې شوی وي، ډېرې قربانۍ وي، خو موږ یوازې نتیجه وینو، سخت کار نه وینو. آخري خبره یاد ساته، ستونزې د بندولو دپاره نه دي بلکې د جوړولو دپاره دي. او قسمت څه جادو نه دی، دا یوازې د هغه خلکو خبره ده چې کوشش نه کوي. که ته نن کار کې، که ته صبر کې، که ته کوشش کې، نو یقین وکړه ستا وخت به خامخا راځي. هغه څوک کامیابیږي چې د ستونزو نه یریږي نه بلکې ورسره جنګیږي.